بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشوم. ملګرو، نن مې تاسو د پاره وړوکی کلاس راوړی او ډیر زیات مهم دی. د تصویرانو سره زه تاسو ته کلاسونه راوړم. ان شاء الله په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوهیږئ. کو چېرته تاسو په چینل باندې نوی سئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی پریزل ورب موږ سره اسره ټرن آن. ټرن آن وی ازادولو ته، یعنی دوی دا لایټ آن کړی دی. نو که موږ چېرته یو لایټ آن کوو نو دې دپاره به موږ څه استعمالو؟ ټرن آن. یا که چېرته یو کس په موبایل باندې ګانې لګولي، لږ تاسو ورته وایئ چې ولګوه، نو تاسو به ورته وایئ ټرن آن د میوزیک. بیا به زه تاسو ته دا په جملو کې هم استعمال کوم که چېرته تاسو په دې باندې سم پوه نه شوئ، خو انشاءالله پوهیږئ به. ټرن آف. ټرن آف وی یو څیز بندولو ته، یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې لایټ بند کړه نو په انګلیش کې به ورته وایې ټرن آف د لایټ. پیک اپ، راوچتول. یو څیز راوچتول د ځمکې نه، دې ته په انګلیش کې وایي پیک اپ. پوټ آن. پوټ آن وی اچولو ته، یعنی کپړو اچولو ته، بوټان اچولو ته، دې ته په انګلیش کې وایي پوټ آن. گو آوټ، بهر ته وتل. گو آوټ که چېرته تاسو په کمره کې دننه ناست یاستئ او تاسو بهر وځئ نو دغې ته په انګلیش کې وایي گو آوټ. کم ان، دننه راتلل. که چېرته تاسو د کمرې نه بهر یاستئ یا د کور نه بهر یاستئ او کور ته رادننه شئ نو دې ته په انګلیش کې وایي کم ان. لوک پار، کتل. که چېرته تاسو یو څیز ته ګورئ نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي لوک پار. په لوک پار او په سی کې، یا په لوک او په سی کې، په دې کې به هم زه تاسو ته ډیفرنس معلوموم، یعنی چې په دې دوانو کې څه فرق دی. نو دا به هم درته انشاءالله په یو کلاس کې ضرور ایکسپلین کوم. ترو اوی. ترو اوی مطلب یو څیز لرې غورځول. د سره دا ګن ورسره دی په ډسټبین کې ورچولې نو دې ته به موږ په انګلیش کې وایي ترو اوی. ګیټ ان. ګیټ ان دننه کېدل، یعنی تاسو ته به دا ماشوم ښکاري دا په دې ګاډي کې دننه کېږي نو دغه دننه کېدو دپاره به موږ څه استعمالو؟ ګیټ ان. ګیټ آوټ، بهر راوتل. تاسو ته به بیا په همدغه تصویر کې ماشوم ښکاري دا بهر راوځي نو دغه بهر راوتلو ته په انګلیش کې ویلی شي ګیټ آوټ. ټیک آوټ. ټیک آوټ وی یو څیز رایستل. که چېرته تاسو یو شاپر درسئ، که څه هم درسئ، د هغې نه چې تاسو کوم شیز راوکاږئ ټیک آوټ به دې ته په انګلیش کې وایي. تاسو ته به دا ماشوم ښکاري دا د خپل بیګ نه کتاب راوکاږي نو دې ته به موږ څه وایي په انګلیش کې؟ ټیک آوټ. ګرو اپ. ګرو اپ وی غټېدلو ته. تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري، ما تاسو ته تصویران هم راوړي چې تاسو په اسانه طریقې سره پوهیږئ. تاسو ته به یو ماشوم ښکاري، هغه ډېر ورکوټی دی، بیا د هغه نه بل لږ غټ دی، بیا پسې هغه بل ډېر غټ دی نو دې قسمه ته به موږ په انګلیش کې څه وایي؟ ګرو اپ. ملګرو، انشاءالله په روان کلاس کې به زه تاسو د پریزل ورب به زه تاسو ته په سنټنس کې هم استعمالوم نو انشاءالله په اسانه طریقې به ایکسپلین کوم. ملګرو، نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. که په دې کلاس په حوالې سره تاسو ته څه قسمه مسلې تاسو ماته بالکل په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله زه تاسو ته هر کلاس اوس د تصویرانو سره راوړم. تصویرانو سره ځکه راوړم ځکه چې تاسو په اسانه طریقې سره پوه شئ او انشاءالله تاسو به پوهیږئ. تاسو ته خو ما بار ویل چې په څه نه پوهیږئ نو کمنټ سیکشن کې ماته کمنټ کوئ. ملګرو، زموږ کلاس پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.